دا خبره د قمر جمیل په یوه اردو نظم کې راغلې ده. لویه غمیزه. د ماشوم ماته فکر نه و هغه مار ته ځیر و چې یې په خوا کې ډېر نږدې غولۍ روان و. زما چې سترګې باندې ولګېدې ولړزېدم. ویل مې هسې نه غاښونه برابر کړي ده ته دا زهرجن ژوي. په تلو کې ټک ورکړي ده ته. ځکه مې زغرده کړ یو کاڼی را اوچت له مځکې چې مې ور وغورځاوه. سر د مار ترې لاندې راغی چې سر یې وکوټل سو. تن یې د لکۍ تر څوکې سو په ګډا باندې اخته تر یو څه وخته پورې. په دغه شان یې ساخته تر یو څه وخته پورې. چې سا یې وخته ماشوم ماته په چغو سر سو. ویل یې څه له دې په کاڼي زما مار وواژه. زه یې له تا غواړم ولا که رانه ولاړ سې چېرته په هره توګه چې کېدای سي را ژوندی کړه هغه. زه یې د ځان دپاره نیسم روندی کړه هغه.